مخکینی څه ختم شو کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا نظم په سلسله کې موږ نن په کسرونو باندې اخرانه لیکچر کوو نو چې تا کومه پورې د سوشل میډیا دور نه و نو دا باقاعده په نصاب کې مو ما ته یاد شي د فرست ایئر سیکنډ ایئر په پښتو کې د دې دغه د ما د نظره تیر شوی و کسرونه یا د مروتو کسرونه وایي سوشل میډیا راغله نو د خلکو ذهن بل طرف ته لاړو بلکې موږ دا وایو چې ډېر زاړه اصناف خاص کر ولسی اصناف دا هم د ولسی صنف یو قسم دی ولسی اصناف مونږه نظر انداز کو لګیو او داسې دور راغو چې د هر سړي سوشل میډیا ته رسۍ وشوه نو په دې وجه باندې چې څه د هغه مرضي وي یا د هغه په ظرف کې څه پراته وي نو هغه د سوشل میډیا په ذریعه باندې هغه بهر راوړي نو د ادب په اصنافو باندې تبازمایي کول اول علم غواړي چې ته په دې اصنافو خو پوه وي که نه یا تا ته دومره اندازه وي چې دا اصناف په ادب کې شته یا په دې باندې کلاسیکي یا چې کوم د پوشي قدیمه یا عوامي قدیم شاعرانو تبازمایي کړې ده نو موږ نن کسرونه کوو د ادب په اصطلاح کې په کومه اصطلاح کې د ادب په اصطلاح کې کسرونه چې کوم دي د دې درې معنی دي څو معنی دي درې او درې معنی د عوامي ادب سره تعلق لري عوامي ادب سره یعنی تحریری یا دیوانی ادب سره دې تعلق نشته د درې معنی دي او درې معنی د عوامي ادب سره تعلق لري مونږه اوله معنی چې مونږ د دې مونږه کوو مثلا کنه نو په عوامي شاعرۍ کې تحریری نه یا دیوانی نه عوامي شاعرۍ کې چې کله په ټاپا یا بل صنف یا صنف شوي که نه په هغې کې شاعر خپل نوم راوړي نو دې ته کسر ویلی شي په عوامي ادب کې یا په عوامي شاعرۍ کې چې کله په ټاپه کې وي چاربیته کې وي که نه نظم کې وي سندره کې وي بګتۍ کې وي لوبه کې وي چې کله شاعر په کومه مصره کې خپل نوم راوړي نو دې ته کسر ویلی شي څه ورته ویلی شي دا ادبي اصطلاح نه ده ستاسو په ذهن کې دا خبره وي دا عوامي یا د ولسي ادب اصطلاح ده دې ته څه ویلی شي کسر ویلی شي او دا لکه څنګه چې په تحریري ادب کې مقطع مونږ وایو څه ورته وایو دا د مقطع مترادف دی کسر چې کم دی د مقطع مترادف دی په دیوانی ادب کې مونږ وایو مقطع یې ویله د مقطع شعر دی یا که نه یا د مقطع بند دی او په ولسي ادب کې وایي کسر یې ویلو که تاسو کې کم ملګري سندرغاړو سره یا هغه شاعرانو سره چې هغه سندرغاړو سره وابسته وي نو هغې نه که تاسو تپوس وکړئ هغه مقطع نه پېژني هغه به هم کسر وایي یا بله اصطلاح دې استعمالوي انتره وویله انتره یې وویله انتره موږ سره په ادبي اصطلاح کې هېڅ قسم لفظ نشته دی په خبره پوهېږئ هغې انتره چې کومه مصره وي د سندرې یا درس که نه د بند هغې ته انتره ویلی شي هغې ورته وایي خو هغې سره زموږ کار نشته که نه دې کې ځکه کار لرو چې دا شی زموږ بحث لاندې راغلی دی نو هغې ته څه ویلی شي دې ته دا لکه څنګه چې مقطع په آخر کې راځي د نظم د غزل که نه دا هر څه چې په آخر کې مقطع راځي منځ بند کې خو شاعر خپل نوم نه استعمالوي په مقطع کې په آخر بند کې استعمالوي نو دارنګې دا هم په آخر کې راځي یو معنی دا شوه په عوامي شاعرۍ کې په ټپک کې چاربیته بګتۍ نیمکۍ وغیره سندره لوبه هر څه کې چې شاعر کله خپل نوم راولي نو دې ته کسر وایي ټیک شو دا کسر لکه د مقطع آخرنی شعر وي یا آخرنی بند وي یو معنی دا شوه ټیک شوه دویمه معنی چې کومه ده نو هغه دا ده چې په چاربیته کې د بند یا د کړۍ په ختمېدو چاربیته د کنه یو بند ختم شو یا یوه کړۍ ختمه شوه او بله کړۍ شروع کیږي نو په دې کې د ټیپ شعر چې بار بار راځي د ټیپ مصره به تاسو اورېدلي اکثر ادبي خلک استعمالوي یا د ټیپ شعر ټیپ مصره یا د ټیپ شعر هغې ته ویلی شي چې بار بار دهراویږي او بار بار چې کوم دی استعمالیږي بار بار خلک وایي بدلیږي نه په خپل اصلي صورت کې بار بار راځي نو کله چې د چاربیتې بند یا کړۍ ختمه شي او د دې په ختمېدو باندې چې کومه د ټیپ شعر
بار بار دهراویږي دې ته هم کسر وایي. څه ورته وایي؟ کسر. کسر بیا ورپسې راوړو خو دا هم عوامي اصطلاح ده، ادبي اصطلاح نه ده. ټیک شوه؟ یا کله کله به چې پخوا د دوو شاعرانو ترمنځ مقابله وه، پخوا به داسې کېده دوه شاعرانو مقابلې خپلو کې کولې. کله به چې پخوا د دوو شاعرانو مقابله وه نو یو شاعر به ورته چې کوم دی پوه شوې کسر کېښودو چې دې کسر ته به سر هم ویلې. څه یې ورته ویلې؟ سر یې ورته کېښودو خلک وایي که نه شروع یې وکړه ابتدا یې وکړه. نو یو شاعر به کسر کېښودو د کسر ته به سر هم ویلې او بل شاعر به په هغې باندې کړی یا بندونه تړله، دې ته هم کسر وایي. په خبره پوه مثال په دې حواله پیش کومه چې کله به راوړي دواړه شونډې د رنګین شیرین، سپین مخ دې حسین زرین مخ دې ځلیږي. دا اوس کسر دی. دې پسې به بل شاعر څه بند یې تړله ورپسې، څه به یې تړله؟ بند یې ورپسې تړله. خو یو شاعر به دا کسر کېښودو دا که نه. بل درېیمه معنی دا ده چې دا چاربیته بند یا کړی ټیپ مصره. ټیک شوه؟ مصره یا شعر به ووایو، خیر دی دلته کې شعر خبره ده. یا چې کوم دی نو هغې به په ختمېدو باندې به چې کوم دغه کېښودو که نه کسر به وي ورته دوه مقابله کې دوه شاعرانو چې کله مقابله وه یو به کسر وي یو بل به پې څه کول هغې په بندونه یا کړی شروع کړې وغیره. ټیک شو؟ درېیمه معنا دی چې کومه ده هغه اوس اصل څیز زموږ چې کوم زیر بحث دی بحث لاندې راځي هغه د درېیمه معنا ده چې مراتو کسرونه یا کسرونه ویلی شي که نه. نو کسرونه د عوامي شاعرۍ یو صنف دی او په عوامي ادب کې خپل یو مقام دی د کسرونو او عوامي دغه یې ده. دا صرف اور صرف د مروتو قبیلو پورې مخصوص دی. دا خبره ستاسو ذهن کې وي د مروتو د قبیلې نه علاوه بل په یو ځای کې هم کسر نشته. په خبره پوهېږئ؟ مروت چې کوم قبیله ده که نه جنوبي اضلاع کې موږ سره صرف د دې قبیلې ځان ته ځانګړی پیداوار دی. دا د ایجاد دی او بل چا پې تبزمایي هم نه ده کړې. د مروتو د قبیلې نه علاوه بل په یو ځای کې هم کسر صنف نشته دی، نه پې چا تبزمایي کړي نه چا لیکلی دی. دا صرف دې پورې مخصوص دی. چا پورې مخصوص دی؟ دا مروتو پورې مخصوص دی. ټیک شوه؟ او چې په هغې کې د دوو قبیلو یا د زیاتو قبیلو یا د دوو خیلونو، قبیله کې خیلونه وي واړه واړه شاخونه که نه، د دوو قبیلو یا د دوو خیلونو ترمنځ چې کم جنگ جګړې شوي وي، کم جنگي حالات وي. فار ایگزامپل د مروتو قبیله چې کوم دی پوه شو بنوسو سره په جنگ ده یا بیټانو سره په جنگ ده یا وزیرو سره په جنگ ده. خو وزیر او مسجد ځکه نه یادوي چې هلته کې دا صنف شته نه، دا صرف مروتو پورې محدود دی. نو د دوو قبیلو یا د دوو خیلونو ترمنځ چې کم جنگ جګړه شوي وي هغه حالات قلمبند کوله، یا د قبیلې د سردار یا د مشر په مړینه باندې نظم لیکل سویله، یا د قبیلې شازلمی چې هغه مړانه کړې وي توره کړې وي د هغه په مړانه او توره باندې داسې نظم لیکلو ته کسر ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ کسر ورته ویلی شي. درې خبرې شوې، د قبیلو ترمنځ جنګ یا د خیلونو ترمنځ جنګ بیانول، بیا د قبیلې د مشر په مړینه باندې یا د قبیلې د یو شازلمي د هغه د بهادرۍ په مړینه باندې نظم لیکلو ته څه ویلی شي؟ کسر ورته ویلی شي. خبرې ته هم خیال دی چې کوم ځای کې تاسو سوال پیدا کړي خیر ځان سره نوټ کوئ که نه بیا به په هغې خبره وکړو. ښه جي، بله خبره دا ده چې په دې کې دا دې په خپله لهجه کې وي. دا هم لکه دې موږ سره د وادي پېښور په لهجه کې نه وي، یا ځینې خلک ورته یوسفزي لهجه وایي که نه، خو یوسفزي لهجه د وادي پېښور د لهجې یوه حصه ده، خو ټول ته موږ وادي پېښور لهجه وایو. یوسفزي لهجه ټول ته ویل غلطه ده. دې کې بیا وروسته ډېرې خبرې دي. د وادي پېښور په لهجه کې دې نه وایي، دې د بنوسیب په لهجه کې نه وایي، دې د وزیرو په لهجه کې نه وایي، دې به هم د مروتو په لهجه کې دا لیکي. لهجه به خپله وي، الفاظ به خپل وي، ښه پاسته ښایسته ښکلې لهجه به وي، ښه
پاسته ملایم الفاظ به وي. دغه الفاظ مونږ ته دا فایده کیږي چې کله دې د الفاظ استعمال کړي نو زمونږ په وکیبلري کې یا زمونږ په فرهنګ کې یا زمونږ په الفاظو کې اضافه کیږي ورسره. چې کوم مونږ خپل الفاظ یا مونږ چې کوم د معیاري ژبې الفاظ استعمالو نو کاغې نه مونږ ته پکې څه علاقایي الفاظ راشي نو هغه کې مزید اضافه وشوه پکې نور هم پکې خبره دغه شوه مایداره شوه. نو په دې کسر کې خو یو دا فایده ده چې د مروتو الفاظ خوندي کیږي محفوظ کیږي. بله فایده دا ده چې دغه الفاظ مونږ ته هم رارسي د میډیا دور د کتابونو چاپ کیږي زمونږ په وکیبلري کې هم اضافه کیږي ورسره زمونږ الفاظ هم دغه کیږي ورسره. ټیک شو. خو دا د مروتو مخصوص لغت ته ده د بل لهجه لغت په دې کې نشته ده. دې سره سره کسرونه چې کوم دي دې کې وزن او بحر وي وزن او بحر خو د ردیف کافي قید پکې ضروری نه ده. کافیه دا قید چې کوم دي کې ضروری نه مضروری مطلب دا نه چې پاکستان آزاد نظم ده یا مواره نظم دی. خو هلته کې دا بدلیږي را بدلیږي پته هېڅ قید نشته دی چې څنګه ته بدلوې را بدلولی شي. ټیک شوه. دې کې دا قید پکې نشته. بله خبره دا ده چې دا به بیان به روان وي تسلسل به پکې وي بیان به روان وي او تسلسل به پکې وي او هره مصره به موزون وي یعنی بې وزنه بې بحره به نه وي. نو دې موضوعیت چې کم دی په دې کې یو غنایت او یو آهنګ پیدا کړی دی یو خوند پکې پیدا کړی دی. د مروتو مشهور کسرونه چې کم دي نو هغه زه تاسو ته وایم دا کتلي به موږ د ټولو زه کنی چې ما تاسو سوال عرض وکړو چې دا دغې قبیلې پورې محدود ده. دا یو د فتح خان ټواني کسر د نواز میداد خیل کسر د حکیم ګیډا خیل کسر د مروتو نیازیوال کسر دا ډېر مشهور دي. مونږ سره که اوس دغه وی هغه مونږ ته لږ وضاحت کړی سکندر صاحب او چونکې هغه هم نشته دا اوس د هغې علاقې مونږ سره اړیڅوک شته نه یعنې نه مونږ ډېر رهنمایي په دې کې اخیستې وه که نه. زه تاسو ته دلته د یو کسر یو څو دغه وایم چې اټل زوی د ظفر خان د اټل زوی د ظفر دی نن بیا کړی هنر دی اټل زوی د ظفر دی نن بیا کړی هنر دی تاخت که تیار په پنجو خیلو وترسېده او وخت برسیر و چې راټول کړه مالونه دلته پنجې خیلو پسې ووهل ډولونه کافي نظام بدلیږي را بدلیږي که تاسو خیال وکړئ او چیغه په ګډېږي پنجې خیل پسې سپریږي او په سر چې شي وزیر د یاره نه به ودرېږي. دا یو بل دغه دی د فتح خان ټواني دغه نه دغه یو بند یم که نه. فتح خان ټواني وکړه فریبونه ملتاني ته یې ښکاره کړه کاغذونه تر ټیري پورې مې واخیستل ملکونه ټیری دا سړی بدي باندې پوهېږي که نه تر ټیري پورې مې واخیستل ملکونه او خان وزیر تر سیمې کل واړه دامان. دا یو دوه د دې د هغه دغه سمپل نمونې وي. خو خلاصه یې مونږ دا پیش کړو چې دا خو بس په دې مونږ پوهېږو دا خو کنفرم ده خو چونکې عوامي دغه د مونږ په خپل ځان ځکه لږ کلیر کړو چې دا ادبي یا تحریري اصطلاح نه ده. کسر په عوامي شاعرۍ کې چې شاعر په نظم کې کوم ځای کې خپل نوم راولي هغې ته کسر وایي او دا د مقطع مترادف دی لکه څنګه چې مقطع اخر کې راځي داسې کسر هم اخر کوي بس کسر او مقطع یو شی دی هېڅ فرق پکې شته. چاربیتې بند یا کړی کې چې کوم د ټیپ شعر بار بار راځي دې ته هم کسر وایي یا د دوو شاعرانو ترمنځ به چې مقابله کېده یو شاعر به ورته کسر ووي او بل به په هغې باندې بندونه تړل دې ته هم کسر وایي. دا دوه خو دا عوامي معنی شوې. اوس چې کوم زموږ اصل صنف دی هغه دا ده چې د مروتو په اصطلاح کې هغه منظوم کلام چې په هغې کې د دوو قبیلو یا د دوو خیلونو یا د قبیلې د مشر سردار د مړینې یا د یو شاه زلمي د مړینې حال بیان شوی وي جنګي حالت بیان شوي وي هغې ته څه ویلی شي کسر ورته ویلی شي. ټیک شو. کسر به د مروتو په سوچه لهجه کې وي
په سوچ الفاظو کې به وي او په دې کې به چې کوم د پوه شي فایده دا وي چې د الفاظ محفوظ کیږي او د الفاظ چې موږ ته رسي زموږ په وکیبلري کې به اضافه ورسره کیږي. درېیمه خبره چې دا به روان وي، مسلسل به وي، مصري به موزون وي او وزن بهر قید پکې شته دی خو د دې کافي قید نه مني. دا یعنې دا ازادي د پکې څنګه استعمالولی شي هغه رنګ استعمالولی شي، مسلسل هغه قید نشته لکه څنګه چې په بعضو کې بند کې موږ اوس یو دغه کافیه روانه کړه تر اخره پوره کافیه بوزو، دا قسمه قید پکې نشته. او مثالونه فتح خان ټواني وغیره دا مونږ ورکه او دوه بندونه تاسو ته ما د مختلفو دوه دغه نه چې کوم د کسرونو ویل. اوس که تاسو په ذهن کې څنګه سوال وي د دې کسر متعلق نو هغه تاسو تاسو کولی شئ.